د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه دوستانو خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله واوسیږئ. خوشحاله یم چې زه هجرت الله عمري یو ځل بیا د 11 ټولګي د فیزیک د مضمون د تدریس په برخه کې تاسو سره همکار یم. دوستانو 50مه پاڼه 21م لوست ده او د نن ورځې د بحث موضوع د موږ او د تاسې لحظوي سرعت ده. په تیر بحث کې موږ او تاسې په متوسط سرعت باندې بحث وکړ، فرموله مو ویلې، واحدات مو ویلې او همدارنګه یوه کورنۍ دنده مې درته درکړله چې په حقیقت کې د تمرین سوال و. دا په حقیقت کې هغه سوال و چې موږ او تاسې د لحظوي سرعت تعریف ته نږدې کولو، خو په دې ترتیب سره موږ او تاسو ته د 50مې صفحې یا د لحظوي سرعت په برخه کې هم یو سوال راکړل شوی ده. دا په حقیقت کې هغه سوال د دوستانو چې موږ او تاسې د لحظوي سرعت تعریف ته نږدې کوي. چېرته هم نږدې کوي دوستانو؟ د لحظوي سرعت تعریف ته نږدې کوي. راځو دا وایي چې دغه مثال څه ډول موږ او تاسې د لحظوي سرعت تعریف ته نږدې کولی شي. مثال څنګه چې تاسو دوستانو ګورئ، یو متحرک جسم ده، یو موټر ده، په 5 مختلفو موقعیتونو کې هغه زمان هم ښودل شوی ده، فاصله یې هم ښودل شوې ده او همدارنګه هغه سرعت هم ښودل شوی ده چې سرعت سنج ښیي. موږ او تاسې په متوسط سرعت کې دا وویلې چې متوسط سرعت د محاسبې دپاره د لارې په اوږدو کې چې د متحرک جسم سرعت زیات یا کم شوی ده، د زیات و کم نه ورتیر شولو، یو اوسط د تغییراتو یو اوسط موږ او تاسې په حقیقت کې د سرعت پیدا کوو د دوو لرې زماني واټنونو ترمنځ. نن راځو دوستانو په یو ډیر کوچني زماني انټروال کې غواړو د متحرک سرعت پیدا کړو چې په حقیقت کې لحظوي سرعت ده. د دې دپاره مثال ته تاسو متوجه شئ دوستانو. سرعت سنج په اول حالت کې وي صفر مساوي په صفر ښیي، دویم حالت کې 6 متره پر سیکنډ ښیي، دریم حالت کې 10 متره پر سیکنډ ښیي او همدارنګه څلورم حالت کې 14 متره پر سیکنډ ښیي. څو متره پر سیکنډ ښیي؟ 14 متره پر سیکنډ ښیي. یعنی د لارې په اوږدو کې د متحرک جسم سرعت سنج مختلف قیمتونه ښیي. څه ډول ښیي؟ مختلف قیمتونه ښیي. موږ اوس په حقیقت کې غواړو د لارې په اوږدو کې په یو مشخص زمان کې همدغه مشخص زمان مشخص سرعت پیدا کړو چې په حقیقت کې لحظوي سرعت ده. درته ویلي دي چې په یو جدول کې وایي د T4 او T1 د زماني انټروال ترمنځ، د T3 او T1 او T2 او T1 په زماني انټروالونو کې وایي تاسو د موقعیتونو تغییر او منځنی سرعت ولیکئ. بجز وایي په کوم زماني انټروال کې منځنی سرعت د هغه سرعت له کچې سره نږدې ده چې د موټر سرعت سنج یې د T1 په لحظه کې ښیي. راځو دوستانو جدول هم ترتیبوو. جدول ترتیبوو. صحیح ده؟ متوجه اوسئ دوستانو. جدول ترتیبوو. اول د متوسط سرعت دپاره موږ او تاسې څو اجزاو ته ضرورت لرو. څو ته ضرورت لرو؟ اول دا چې تغییرات د وخت باید موږ او تاسې محاسبه کړو. دوم دا چې د تغییرات د وخت باید محاسبه کړو. دوم دا چې تغییرات د فاصلې یا تغییرات د واټن چې په دلتا ایکس سره هم ښودلی و او په همدې ترتیب سره متوسط سرعت چې مساوي په دلتا ایکس پر دلتا ټي سره، دلتا ایکس پر دلتا ټي سره و. متوجه اوسئ دوستانو. څو زماني انټروالونه موږ او تاسو ته راکړي دي؟ اول زماني انټروال چې موږ ته راکړی ده د T4 نه تر T1 زماني انټروال، بل T3 او T1 زماني انټروال، بل راکړی ده T2 او T1 زماني انټروال کې. اوس د T4 او T1 په زماني انټروال موږ او تاسې دلتا ټي تغییرات د څه شي پیدا کوو دوستانو؟ تغییرات د وخت پیدا کوو. تغییرات د
وخت د پیدا کولو دپاره دوستانو متوجه اوسئ. اول T4 مساوي په څو سیکنډه ده؟ 20 سیکنډه. 20 منفي T1 څو ده دوستانو؟ T1 مساوي په 12 سیکنډه چې په حقیقت کې مساوي کیږي د څو سیکنډو سره؟ 11 سیکنډو سره. اوس د T3 او T1 تفاوت یا تغییر پیدا کوو چې په حقیقت کې 20 سیکنډه منفي څو سیکنډه راځي؟ 12 مساوي کیږي د څو سیکنډو سره؟ 8 سیکنډو یا 8 ثانیو سره. او T2 منفي T1 پیدا کوو یعنی 14 سیکنډو نه باید څو تفریق کو؟ 14 منفي 12 مساوي کیږي دوستانو د څو سیکنډو سره؟ 4 سیکنډو سره. اوس تغییرات د موقعیت پیدا کوو چې تغییرات د موقعیت په کومه کچه کې دي. د موقعیت د تغییراتو د پیدا کولو لپاره کولی شو وایي چې T4 منفي T1 پیدا کړی ده. اوس X4 منفي X1 پیدا کوو. X4 منفي X1 یعنی 150 منفي X1 څونه ده؟ 40 مساوي کیږي 110 متره. همدارنګه پیدا کوو X3 منفي X1. X3 منفي X1 یعنی 108 منفي X1 څونه ده دوستانو؟ 40 مساوي کیږي ده څو سره؟ 8 سره. 8 مترو سره. او په همدې ترتیب سره X2 منفي X1 هم پیدا کوو د T2 منفي T1 د زماني انټروال دپاره. 2 منفي 40 چې مساوي په څو متره کیږي دوستانو؟ 32 متره کیږي. اوس متوسط سرعت د T4 او T1 په زماني انټروال کې مساوي ده د 110 تقسیم په 11 دوستانو څو کیږي؟ آفرین 110 تقسیم په 11 متره پر سیکنډ. دا دی 100. د دویم سرعت د پیدا کولو دپاره هم دلتا X تقسیم په دلتا T کوو یعنی 8 راخلو 8 مساوي ده 8 تقسیم په څو دوستانو؟ 8 چې مساوي کیږي ده 8.5 متر پر سیکنډ سره. 8.5 متر پر سیکنډ سره. او همدارنګه د T2 نه تر T1 زماني انټروال کې موږ او تاسې غواړو متوسط سرعت پیدا کړو. نو متوسط سرعت مساوي کیږي ده 32 تقسیم په 4 سیکنډه. 32 متره تقسیم په 4 سیکنډ چې مساوي کیږي په حقیقت کې ده څو سره؟ 8 متر پر سیکنډ سره. اوس د T1 په لحظه کې دوستانو د T1 په لحظه کې سرعت څو ښیي دوستانو؟ 6 متر پر سیکنډ. سرعت ده 6 متر پر سیکنډ یا هغه سرعت چې سرعت سنج ښیي 6 متره پر سیکنډ ده. اوس ګوره دوستانو زماني انټروالونه چې څونه کوچني کیږي په حقیقت کې هغه قیمت چې سرعت سنج موږ او تاسې ته راښیي دا هغه قیمت سره د متوسط سرعت د قیمت سره نږدې کیږي. یعنی په حقیقت کې اول زماني انټروال دوستانو غټ و. له دې کبله سرعت څونه راوته؟ 10. او د T1 په لحظه کې څونه و سرعت؟ 6 متره پر سیکنډ. تفاوت یې ترمنځ زیات ده. زماني انټروال لږ څه کم شو. په دې صورت کې نور هم نږدې شو. 8.5 ډیر نږدې ده نسبت په 10 باندې څو ته؟ د 6 سرعت ته. یعنی هغه حقیقي سرعت چې جسم د T1 په لحظه کې راشي. که راشو T2 ته څو ته راشو؟ T2 ته دوستانو که چېرته راشو اوس زماني انټروال نور هم کوچنی شو. متوسط سرعت نور هم ګوره 8 ډیر نږدې کیږي نسبت په 8.5 څو ته؟ 6 ته. نو څونه چې زماني انټروال کوچنی کیږي دوستانو په همغه اندازه باندې د متوسط سرعت قیمت نږدې کیږي هغه سرعت ته
چې سرعت سنجي ښیي، یعنی لحظوي سرعت ته نږدې کیږي. نو راځو اوس لحظوي سرعت د دې مثال د پایلو په پام کې نیولو سره تعریفوو. نو راځو منځنی لحظوي سرعت په دې ډول دوستانو تعریفوو چې په یو مشخصه لحظه کې په یوه مشخصه لحظه کې د متحرک جسم سرعت ته څه شی ویل کیږي دوستانو؟ په یو مشخصه لحظه کې د متحرک جسم سرعت ته لحظوي سرعت ویل کیږي. یا هم که چیرته په دقیق او علمي ډول غواړو دا تعریف کړو نو بیا وایو چې منځنی لحظوي سرعت یا وی ایکس مساوي ده د لیمټ ده دلتا ایکس پر دلتا ټي، هغه مهال چې دلتا ټي تقرب وکړي صفر ته. یعنی که چیرې د سرعت تغییرات په یو ډیر کوچني زماني انټروال کې چې صفر ته نږدې ده موږ او تاسې محاسبه کو، په حقیقت کې موږ او تاسې چې شی لاسته راوړی ده لحظوي سرعت مو لاسته راوړی ده. یعنی په حقیقت کې لحظوي سرعت د متوسط سرعت لیمټ یا حد ده، هغه مهال چې تغییرات د وخت صفر ته زیات نږدې کیږي. یعنی په حقیقت کې که چیرته موږ او تاسې غواړو چې لحظوي سرعت تعریف کو نو وایي چې لحظوي سرعت د متوسط سرعت لیمټ ده هغه مهال چې تغییرات د وخت ډیر زیات کوچني شي. یا هم که چیرته د حرکت د معادلې نه موږ او تاسې لومړی مشتق لاسته راوړو چې شی لاسته راځي دوستانو لحظوي سرعت لاسته راځي، چې په عادي ډول بیا موږ او تاسې ورته سرعت وایي. دا چې لحظوي سرعت هم سرعت ته او فاصله راخیستل کیږي، تقسیم په څه شي دوستانو کیږي؟ تقسیم په وخت کیږي. له دې کبله واحد هم کولی شو انچ پر سیکنډ باندې کو، متر پر سیکنډ باندې کولی شو، کیلومتر پر هاور باندې تعریفولی شو. دا هغه مختلف چې شول واحدات شو چې موږ او تاسې لحظوي سرعت هم د هغې په واسطه باندې اندازه کولی شو. دا و دوستانو د نن ورځې درس. خدای دې وکړي چې د درس نه مو مطلب اخیستی وي او زده شوی وي. دوستانو راځو که چې یو سوال د کورنۍ دندې په توګه باندې درکوم. که چیرته د یو متحرک جسم د حرکت معادله د 2 ټي مربع جمع 4 په ډول درکړل شوي وي. که چیرته د یو متحرک جسم د حرکت معادله د 2 ټي مربع جمع 4 په شکل باندې درکړل شوي وي، تاسو د ټي مساوي په 4 سیکنډ پر مهال کې د جسم لحظوي سرعت محاسبه کوي. دا و دوستانو د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان.